د سنګین ولسوالۍ د پوهنې امریت استازي وایي دا ډول ازموینې د ځوانانو د فکري جوړښت لپاره خورا اغېزمنې دي او د اړونده مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د ځوانانو فکري جوړښت لپاره د ورته نور پروګرامونه هم په لاره واچوي. ځکه په دې 20 کاله کې د دې نوي نسل په اذهانو کې د امارت کلمه ډیره بلد نه وه او د امارت پیژندنې تر عنوان لاندې دغسې د امارت په حقایقو خبر نه وه. دغسې سیالۍ په کار اچول دا د دې نوي نسل لپاره بالخصوص د مکاتبو او د مدارسو شاګردانو لپاره دا ډېر ښه فرصت دی. ورته مهال بیا د ځوانانو چارامیر وایي له دې سیالۍ څخه یې موخه د ځوانانو تشویق، د اسلامي نظام او تیر 20 کلن اشغال په اړه بشپړ معلومات دي تر څو ځوانان د خپل اسلامي نظام په اړه هر اړخیز معلومات ترلاسه کړي. اطلاعات او کلتور ریاست لخوا څخه اړوند ځوانانو چارو امارت لخوا څخه دا په لاره باندې اچول کیږي. مرکز لښکرګاه کې مو هم په لاره اچولې ده تقریبا او په ګرشکي ولسوالۍ کې مو هم په لاره اچولې ده. دا دریم ځل و چې د سنګین ولسوالۍ کې مو هم دا تقریبا یو 20 ورځې شاوخوا کېږي چې هغه په لاره مو اچولې ده. هغه امتحانات سلسله یې پای ته رسېدلې ده. نن یې هغه ستاین غونډه وه چې هغه تقریبا په دې کې شاوخوا سلګونو کسانانو ګډون کړی و. خو د همدې ازموینې ګډونوال وایي دا ډول ازموینې زموږ د علمي کچې پر لوړاوي باندې مثبت اغیز لري او موږ د خپل نظام د پیژندنې په اړه له بشپړو معلوماتو څخه برخمن کوي. په دې سیالیو کې داسې خبرې وې چې په دې کې دا زموږ د امارت لوړتیا بیان شوې وه او دا زموږ د امارت د مشرانو نومونه پکې راغلي وه په دې نوملړ کې او په دې کې دا زموږ د جنګي پروګرام چې و د دې حالات بیان کړي وه. خو دا زموږ لپاره یو د نوي نسل لپاره ښه روزنه ده. د امارت پیژندنې تر عنوان لاندې دا کتاب چې دی نو موږ هڅه کوله چې لومړی مقام وګټو نو انشاءالله بریالي سولو. پاتې دې نه وي چې د اطلاعات کلتور ریاست به د دې ولسوالۍ ترڅنګ د هلمند په نورو ولسوالیو کې هم ورته پروګرامونه په لاره واچوي.